دربار کا ہوگا پیغمبر. ته وایه ستاسو چې کومې تړلې مسلې دي هغه راته مو وایه څه ستونزې دي راته څه مسلې دي څه ګیلې شوکي مې راته شریکې اولنۍ مسله خو د عوامو نه زما دا ده چې هغوی دې زموږ سره مکمل په دې کې ودرېږي که په ذله لویدیر کې که په هغه په بارو ذلو کې دا میډیا داسې ده چې دا مکمل دغه ته رسي نو که په بارو ذلو کې په هر ځای کې زموږ سره دې ودرېږي که د ذلې په سطح که د تحصیل په سطح کابینې دې جوړې کړي بل د حکومت نه زموږ یو اپیل دی چې هغه دې مکمل زموږ سره په دې کې ودرېږي الحمدلله اوس هم ولاړ دی خو بیا هم ورته زما دا اپیل دی چې ودرېږي بل ستاسو دغه چینل په وساطت سره زه د میډیا والا ملګرو ته وایم چې مهرباني وکړئ دې کې لږ ودرېږئ زموږ سره میډیا له ولې دلته نه راځي ستاسو له بدله تاسو ډېر د قرآن عظیم الشان خدمت کوئ که نه دا خو ډېر ګریټ کار دی که نه نو دا میډیا تاسو ته ولې نه راځي عبدالرحمن صاحب اصل خبر دا ده چې هر یو سړی ستاسو په شانتې دغه نه دغه نه صرف چینل یې کولاو کړي هغې د پیسو سره کاري د خپل نوم مخکې کېدو سره کاري دې سره نه چې زما قرآن دلته په دغه پروت دی په نالو په دغه کې پروت دی چې ودانې نو موږ به یې قرآن مجید ودانې پوه شوې موږ به دې ودانې بس عبدالرحمن صاحب څه ووایي ستا اواز ما کېښودو الله دې ښه ساته دا راته خپل کانټیکټ نمبر راته شریکې کړه زیاتر مونږ کتونکي ګوري پوه شوې ځکه چې په دې خو څه خرچه هم راځي که نه ګاډي کول او بیا هلته راوړلو پوه شوې او ما تاسو فری اف کاسټ کوئ او بیا قرآن مجید تاسو جوړې دا ګوره قدرمنو دا بالکل دا ډېر د فخر او د ویاړ خبره ده دا کم اوراق چې تاسو ښکاري دا بالکل ریکور کوي بیا یو مدرسې له ماشاءالله ورکوي څنګه چې تاسو یو پروګرام وکړو او بیا هغه ماشومان له دا قرآن مجیدونه ورکوي د موبایل نمبر راته وایه عبدالرحمن صاحب زما نمبر د 0301 50 42 014 0301 50 42 014 په دې باندې زما واتساپ نمبر هم دی او داسې هم پې کال کولی شئ یو جهان مننه ډېره شکریه ډېره مننه عزتمندو کتونکو تاسو وکړه ماشاءالله دا چې کوم اوراق دي دا راغونډئ ډېر غټ کار کوي یار دو ماشاءالله په لوړ طریقې ډېر غټ کار کوي او د فیض الرحمان محمدي صاحب چې کوم دی د تحفظ قرآن کمیټې پاکستان صدر یاره زنده‌باد ویم یار چې دونه غټ کار کوي ماشاءالله هغه بس غلی دلته هم وکړو او بلکې په ټول پښتونخوا کې یې وکړو فیض الرحمان محمدي صاحب یار صاحب مور او پلار باندې برکت شه یار الله دې ښه ساته او انشاءالله موږ داسې ولاړ یو او امانسید به ډېره مننه ستاسو هم چې موږ هم دعوت راکړو دا چې کوم اوراق قدرمنو دا بیا ریکور کوي څنګه چې تاسو ما وویله بیا یو ځای کې مدرسو ته ورکوي دا او د نن ورځې خپرونه خپل کوربه ته ورمان له ورکوي اجازت په ډېر بخښونکي رب جلال ہوگا پیغمبر آیا خادم میں دا پیزار کا استاد در ملنگ یما استاد در ملنگ یما ملنگ میں دا دربار کا ہوگا پیغمبر آیا خادم میں دا پیزار کا ہوگا پیغمبر آیا خادم میں دا پیزار کا کال پکال حجان درزی تالا عاشقان درزی کال پکال حجان درزی تالا عاشقان درزی